په میدان وردګ، کابل، زابل، کاپیسا، بغلان او کندوز ولایتونو کې پر 11 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د افغانستان اسلامي امارت محاکمو د 1446 هجري قمري کال په 4مه روبه کې د ښځو حقونو اړوند 571 قضیو او مواردو ته رسیدنه کړې ده. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په یوه میاشت کې 2144 بېلابېلې وثیقې اجرا کړې دي. د پکتیا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 346 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 214 وثیقې هم اجرا کړې دي. د اجراءاتو ارزونې او ظرفیت لوړونې ریاست لخوا د 4 ولایتونو مرافع محاکمو اداري کارکوونکو ته د ظرفیت لوړونې 15 ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 208 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 170 وثیقې هم اجرا کړې دي. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په یوه میاشت کې 1459 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د کاپیسا ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 211 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 118 وثیقې هم اجرا کړې دي. د تخار ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 588 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 459 وثیقې هم اجرا کړې دي. د لغمان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 130 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 88 وثیقې هم اجرا کړې دي. د غزنی ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 208 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 108 وثیقې هم اجرا کړې دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 614 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړې دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 170 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 183 وثیقې هم اجرا کړې دي.